ټابلیټ اټینالول استعمالیږي که چېرې د انسان های بلډ پریشر وي او یا که چېرې د انسان په سینه باندې درد راځي کم ته چې انجاینا درد ویلی شي، یا که چېرې د انسان په سر باندې درد وي خو د های بلډ پریشر د وجې درد وي هغې دپاره هم استعمالیږي، یا که چېرې د انسان د زړه دړکن ګډوډ وي یعنې کله تیز وي کله سلو وي هغې دپاره هم استعمالیږي. دا ټابلیټ اټینالول انسان د هارت اټیک نه هم بچ کوي چې وجه های بلډ پریشر کیدی شي. د دې سایډ او نقصانات دا دي چې زړه کچه کولی شي، الټې راوستلی شي، په خېټه درد راوستلی شي، انسان ته پیچس لګولی شي او انسان په سر باندې چکر راوستلی شي، انودګي راوستلی شي او کمزورتیا راوستلی شي. د دې کنټرا انډیکیشن دا دی، مطلب دا تاسو په دې علاماتو کې هرگز نشي استعمالولی. که چېرې یو انسان ته سابندي وي کم ته چې استما ویلی شي او بار بار د هغه سابندي انسان وي ډېر زیات ډیپریس وي یعنې ټینشن او ډیپریشن یې ډېر زیات وي هغې نشي استعمالولی، یا که چېرې انسان وي د هغه زړه فیل کېدو طرف ته روان وي هغې نشي استعمالولی. که چېرې د انسان د زړه دړکن کم وي ډېر زیات نو هغه یې نشي استعمالولی. دغه شان میډیسن انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه، الله حافظ.